سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته د افغانستان اسلامي امارت په زغرده اعلان وکړ چې له پاکستان سره د لارو داسې خلاصون نه غواړو چې یوه ورځ تړلې وي او بله ورځ پرانیستې وي. د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې له پاکستان سره به تر هغې سوداګریزې لارې پراننیځي چې تر څو یې داسې قوي ډاډ نه وي ورکړی چې د سیاسي فشار په توګه به د لارو له تړلو کار نه اخلي. د افغانستان اسلامي امارت وان ذبیح الله مجاهد دغه څرګندونې پرون پنجشنبه لیندۍ 14 ډسمبر 16 پر خپله ایکس پاڼه په یوه خبرپاڼه کې کړې دي. ښاغلي مجاهد وویل چې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او ټرانزیټ لارې په ناقانونه ډول د سیاسي او اقتصادي فشار د وسیلې په توګه وتړلې او د دواړو غاړو ولسونو ته جدي زیانونه ورسول. د ښاغلي ذبیح الله مجاهد په وینا اوس افغانستان د خپل اړتیا وړ توکي له ګڼو نورو هیوادونو په راکوي او حکومت یې پریکړه کړې ده چې د سوداګرۍ او ټرانزیټ د پراختیا او د دواړو لوریو ولسونو د هوساینې او باعزته تجارت په خاطر به له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل کیږي چې د پاکستان حکومت څخه کافي اطمینان ترلاسه شي چې په راتلونکي کې دغه لارې د سیاسي فشار غیر قانوني استفادې او د ولسونو د ځورولو لپاره ونه تړل شي او د دواړو هیوادونو د تجارانو او خلکو حقونه خوندي پاتې شي. همدارنګه د پاکستان لارې به چې کله په موږ باندې قطع شوې په یو میاشت کې یا په څو ورځو کې به د خلکو شکایت راپورته ځکه بازارو کې به مواد کم شو زموږ ټوله تکیه په یو اړخ باندې وه هم به قیمتۍ زیاتې شي خو تاسې اوس وینئ دا نن چې موږ تاسې دلته ناست یو 450 ورځې کېږي د پاکستان ټولې لارې په موږ تړلې څو دروازې چې لرو شپږ دروازې دي که څو ټولې تړل شوي دي. الحمدلله د افغانستان په بازارونو کې هیڅ شی نه دي کم شوي تر اوسه. ځینې مواد که قیمت هم لږ پورته شوی علت یې دا ده زموږ تجارانو دغه خپله سرمایه له یوې خوا اړولې بلې خوا ته څو چې هغه ټول مراحل طی کېږي یو 2 میاشتې وخت یو میاشت وخت به ونیسي. زموږ بازارونه له مواد پاکستان د افغانستان اسلامي امارت دغه دریسته کوم تازه غبرګون نه دی ښودلی خو داسې ښکاري چې د ښاغلي مجاهد دغه څرګندونې د پاکستانیو چارواکو هغو خبرو ته غبرګون دی چې ویلي د افغانستان ته د بشري مرستو رسولو په موخه لارې پرانیزي. همدا پرون د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د مرستو لیږد لپاره غواړي د چمن او تورخم لارې پرانیزي.